علیکم ګلونو لیدونکو قدرمنو اوریدونکو د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ او تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم زما یوټیوب چینل ته وروسته له څو مودې زما یوې نوې او بلې ویډیو ته لیدونکو نن د یکشنبې ورځ په تېرې شپې راهیسې نو په کابل جان باندې د الله پاک رحمتونه اوري او تېرې شپې نه بارانونه شروع وڅې نن خوشبختانه سهار راهیسې په کابل باندې واوره شروع شوې ده او پیل شوې ده موږ هم غوښتل چې راسو د پغمان ښکلې ولسوالۍ ته او ښکلې سیمې ته او تاسو ته یوه ښکلې ویډیو جوړه کړم نو لیدونکو څه ناڅه انځورونه مو ولیدل څومره چې پغمان ته رانږدې کېږو هماغومره د واورې اورښت ډېرېږي او ډېر شوی دی او تقریبا ویلی شو چې د موټرو او زه به تاسو در وښیم د بامونو په سر ښکاري 41 واوره ورېدلې ده نو الله پاک دې مهربانه سي چې په ټول کابل جان همدغسې د رحمت څخه ډکه اورښت او د خیر وریه وریږي تر څو راتلونکی کال مو نو یو ښکلی او زرغون کال وي یعنې ډېر کسان دې ته اندېښمن ول چې که چیرې سږکال په افغانستان کې او په کابل کې په مېلو کې اورښتونه ونیسي نو راتلونکی کال به مو څه رقم وي نو له نیکه مرغه دغه د اورښت پیل شه او دعا کوو چې انشاءالله همداسې د خیر اورښتونه وسي تاسو مې هم ملتیا وکړئ د ویډیو تر پای راسره اوسئ تاسو هم په هره سیمه کې چې یاستئ کومنټ راته وکړئ چې آیا ستاسې په کلیو کې ستاسې په سیمو کې هم واوره ورېدلې ده او که نه او تاسو هم له دغه ښکلي اورښتونو څخه خوند اخیستی که نه موږ خو راغللو زه او قیجان البته همکاران سره راغلم خو بیا بالاخره قیجان هم راغی او ومو غوښتل چې پغمان ته راسو او د دغې ښکلې فضا څخه لیدنه وکړو او تاسو هم ښکلې ویډیو واخلم نو ملتیا مې وکړئ تر پایه راسره اوسئ د پغمان د ښکلې ولسوالۍ د بېلابېلو ښکلو سیمو ښایسته ښایسته انځورونه ویډیوګانې به له تاسو سره شریکې کړم واقعا لیدونکو داسې یو ځای دی داسې یو ښکلې فضا ده چې وایم چې ای کاش ټول عزیزان ټول تاسې دوستان او قدرمن لیدونکي همدلته وای او د دغې ښکلې فضا څخه مو خوند اخیستی وای نو تاسو هم په کورونو کې مه کښېنئ خدای پاک مهربانه ده همداسې اورښت به دوام ولري او تاسو هم ووځئ د کورو څخه مو په هر ځای کې چې یاستئ د خپلې کورنۍ سره د خپل دوستانو سره لاړ شئ او څه نه څه دغې ښکلې واورې څخه تاسو هم خوند واخلئ او د دې ټولو نه مهمه ده چې باید د الله پاک شکر پر ځای کړو زه خو سهار راهیسې هر څوک چې زه مې لیدلم ما ورته مبارکي ورکوله ځینو همکارانو ځینو دوستانو ویل چې خیرات دی چیش مبارکي ورکوي څه خبر شوی ما ویلې د الله پاک رحمت په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په کابل باندې ځکه چې په نورو ځینو ولایتونو کې واوره شوې وه ولې په کابل جان کې واوره او باران نه و شوی د ژمي له پیل څخه نو ما به هر چا ته مبارکي ورکوله ما ویل دغه ده الله پاک په مونږ مهربانه شه او د خیر اورښتونه وسوله پیل شه نو انشاءالله چې همداسې دوام ولري او دعا کوو په ګډه سره به دعا وکړو لاس به لپه کړو چې الله پاکه زمونږ په هېواد باندې ورحمېږه په افغانستان په کابل جان باندې د خیر اورښتونه دې وسي تر څو راتلونکی کال کې د وچکالۍ سره مخامخ نه سو او ښه او سالي وسي او ښه زرغون کابل تاسې وړاندې راسئ څه ښایسته تصویر لیدل شو ښایسته ویاله ده ویاله ده ما ویل چې دا به اوبه پکې نه وي اما داسې ښکلې اوبه پکې روان دي ته وایې چې پسرلی دی زه به لږ دې خواته راسم او ای کاش تاسو هم وایئ چې دلته مو برجګي کړې وای خو خیر تاسو هم بیا هم وایم چې هر چېرته یاستئ حتما ووځئ د کور څخه مو قیجان وایي ودرېږه زه د ارمان پوره کړم برجنګي دې سره وکړم نور هر کال چې زه راوتلم مثلا د کال په لړ کې په ژمي کې چې اوله واوره راوسوله بیا به مو هوره هم ځان سره راخیستله او ماشومانو د کورنۍ غړي رابغللو تر قرغې پورې یا پغمان ته خو ډیرکټ نه یو راغلی ولې سږکال قیجان ویل چې زه پغمان ته دې بیایم نو هوره وړکتون کې ده او زه هم د دفتر له لوري څخه راغلم قیجان هم راغی نو کور یې ودان ویل چې دا یو 2-3 ساعته به لږ د ځان لپاره هم وخت ورکړو او د دغه ښکلې موسم څخه به ګټه واخلو زه به کامره واخلم قیجان به تاسو سره یو ستړي مشي وکړي او بیا به ویډیو دوام لري ملتیا مو وکړئ سلام دوستانو خدای کې روغ او جوړ اوسئ ډېره موده بعده د واوره وشو خدای رحمت دی نو مونږ ډېر خوشحاله یو ورته
او کنه ډیر وخت مخکې منتظر وو د واوره، خو واوره هېڅ نه کېده. نو خوشبختانه نن وشو، مونږ هم ویل چې د واورې نه لذت واخلو، راشو قرغه ته راغلو، خو لږ لږ چې خو پغمان کې ډیر زیات چې تاسو کتلی شئ. راشئ تاسو هم لذت ترنه واخلئ. نه پوهېږو چې سبا ورځ څوک ژوندي دي نه دي، نو خدای ټول ته ډېر عمر ورکړي او لذت ترنه واخلئ. زما خو ډېر خوښېږي واوره، او که دا همیشه وي نو ډېر به ښه وي، خو خپل موسم کې ډېر ښه دی. نو غواړو چې دلته یو برف جنګي وکړو که تاسو خوښه وي. داسې نه چې موبایل ته راشي. تا نو لیدونکي په واوره وویشتل، لیدونکو سره د برف جنګي وکړله؟ نو لیدونکو سره برف جنګي مو کړو، دا برفي به لږ ځان سره ټول کړو ویبسو، نو بیا به هلته هغه وکړو، یو څو نفر به برفي کړو. نور هم ځکه دننه ښار کې دومره زیات نه دی شوی، خو دلته ډېر زیات دی. اوس هم تاسو کتلی شئ، اوس هم واوره ورېږي. بله، نو قدرمنو لیدونکو، دا هم ښکلی پغمان جان، ښکلی واوره، او د واورې ورښت نو زښت زیات دی، خو خوندور دی. ملتیا مو وکړئ، ویډیو دوام لري، او زه به دا کامره ته وکړم، بیا به خبرې وکړم. نو قدرمن لیدونکو، ملتیا مو وکړئ، زه به یو کیسه هم درته وکړم. قیجان ویل چې برفي کوو خلک. په ماشومتوب کې مې یو کیسه اورېدلې وه، اوس ځو موټر کې کینو او ویدې څخه هم وړاندې ځو. دې کیسه هلته درته کوم، ډېره جالبه قصه ده او له تاسو ټولو سره ده ډېر زیات عملي شوی هم ده. نو منتظره اوسئ، کیسه به هم درته وکړم. مخې ته روان وو، خو متاسفانه ترې 4 موټره بند پاتې شول او مخې ته نشي تللی. نو کوشش کوو که مخې ته موټرو امکان دی چې لاړ شي، خو مخې ته ولاړ شو، او که نه نو وګورو چې زموږ ویډیو سفر تر کوم ځای رسي. تاسو وینئ چې بېلابېل موټر راغلي دي، هېوادوال راغلي دي تفریح لپاره، ولې متاسفانه چې موټر ډېر بند شو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو په دوام تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، او په دې هیله یم چې
د دغه ویډیو څخه تاسو خوند واخلئ. د کابل جان پغمان ولسوالۍ دغه ښکلی طبیعت او باراني واورین موسم هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. کیسه پاتې شوله، کیسه مې ورته کوله. قیجان ویلې وای واوره کول ته وړو چې ځینې کسان ځینې دوستان برفي کړو. وړه وم، ماما به کله چې واوره شوې په لومړي ځل مور مې ماته واوره راکړله، وای دا ویسه د نیا کره دی، د ماما کره دی. هلته چې لاړم نو زه نه پوهېدلم چې دا واوره چې وړل کېږي او بیا وای فقط دومره ورته ووایه چې مور مې دا واوره رالېږلې ده او ویلې چې میلمستیا ته په تمه یم. نو دا خو هغه کوم د افغانانو ښکلی رسم و رواج او کلتور چې دی هغه مور مې راښوده او زه نه پرې پوهېدلم. نو کله چې هلته لاړم ما دا واوره واخیستله، خدای دې وبخښي زما یو ماما و، هغه ته مې په لاس کې ورکړله. ما ویل دا مې مور رالېږلې ده. نو هغه پلاستیک اچولې وه، اوبه شوې وه، خو مقصد واوره نوم یې وه. نو داسې کلکه ونیولم، خپلې مېرمنې ته یې ویلې وای ورشه سکاره راوړه. زه حیرانه پاتې یم، د دې ما لاس یې کلک نیولی و چې د زما ماما په سکارو څه وکړي. نو خو ده سکاره یې راوړله، نو د ما په لاس باندې هم خط وکړ، زما په پوزه باندې هم تور خط وکړ او بېرته راتېلو وای ورشه اوس دې مور ته ورته ووایه چې کوم نفر په لاس کې دی چې واوره رالېږلې وه هغه ګیر راغی. زه هېڅ پوه نه شولم، همداسې راغلم د خپل د مخ چې سکاره یې وهلې هغه مې پاک کړل، لاس مې پرېښود. لاړم مور ته مې دا کیسه وکړله، ماما خو ما ته داسې راته ویلې. نو مور مې وخندل، وایي د ما ساده لورې باید وای واوره دې ورکړې وای او بېرته راتښتېدلې وای. چې ډېری کسان کله چې وایي چې یو خپل خپلوان یا دوستانو ته واوره وړي واوره چې ورکړي باید بېرته زر ورنه لاړ شي او دا ورته وایي چې برف از ما و برفی اشما. نو اوس موږ هم نیت لرو، تصمیم لرو چې واوره واخلو او هغه کسان باندې چې غواړو میماني چپه کړو نو میلمستیا به پرې چپه کړو. نو انشاءالله چې ګیر رانه شي، توکل په خدای. خو اوس بلده شولم ورسره، هغه وخت نه وم بلده شوې. لیدونکو تاسې ولیدل ښکلې واوره اوري او دغه سیمې ته ډېری ځوانان ډېری کورنۍ راځي، ښکلي عکسونه اخلي او دغه ښکلې خاطرې ځان سره د عکس په قالب او یا هم د ویډیو په یو قالب کې ذخیره کوي او ساتي تر څو دغه یادګار ورسره پاتې شي. نو ژوند مو همیشه رنګین او خوشحاله اوسه. هر چېرې چې یاستئ څه یو موټر وښویېده، لیدونکو تاسې هغه وګورئ، دومره جالب موټر وښویېده چې زښته زیات. او یوه بله خبره هم باید تاسو ته وکړم، شاید واوره دوام ولري وروسته دې نه چې تاسو زما د ویډیو ګورئ او مونږ اوس په لاره هم چې راتللو ډېری موټر ښویېږي، هغه موټر چې یا کومک ونه لري او یا هم چین یې نه وي تړلی. نو ځوانانو مې دغه هیله ده چې لږ څه احتیاط کوئ. په ښار او بازار کې خو باید دا نزاکت په پام کې ونیسو چې کله چې موټر مونږ زغلو باید د سړک تر څنګ چې سواري وي یا خلک وي هغوی ته اوبه ور باید نه کړو، لږ څه احتیاط وکړو. او داسې ځای ته چې راځو چې بیا یعنې خطر د هغه نشته، نو باید لږ احتیاط وکړو چې خدای مو کړه موټر مو ونه ښویېږي، حادثه ونه کړو، کوم خوړ ته ونه غورځېږي موټر، او خدای مو کړه زموږ څو دقیقې خوښي خفه نه شو او خراب نه شي. نو ملتیا مې وکړئ. البته مخکې تللو مونږ غوښتل قیجان ته مې ویلې د پغمان آخر سر ته مې نن بوځه چې زه وینم چې په دغه واورین موسم کې د پغمان دغه ښکلې سیمه څنګه کېږي. خو متاسفانه دل پر چې وړاندې لاړلو تاسو ته ویډیو کې وښودل، هلته موټر نور نه ښویېدل، څو موټره وښویېدل. بیا نو قیجان ویل چې نه بیرته به وګرځېږو او وړاندې به نه ځو. نو تاسو نه مې هم هیله ده، بیا هم وایم چې کله چې ځئ هرې سیمې ته چې ځئ، مثلا ډېری کله په دې وختونو کې پغمان ته ځوانان ځي، کورنۍ ځي او همدارنګه سالنګونو ته، هلته هم ښه واوره اوري او ښه ښکلی طبیعت دی. نو لاړ شئ، ولې احتیاط ډېر زیات وکړئ. لیدونکو ډېره ښکلی واورین موسم دی. ځایم خالی هغه کسان چې د هېواد بهر یاستئ، ګر چې ستاسو په ملکونو کې هم واوره شوې ده د افغانستان څخه ډېره، ولې هغه خوند چې په افغانستان او کابل جان کې دی هغه نو ځانګړی دی. او اوس هم له نیکه مرغه الحمدلله د کابل په شمول د هېواد په ډېرو ولایتونو کې ورښت دی، د واورې ورښت، بارانونه اوري او ښکلی موسم دی. نو دغسې ښکلا د دوامداره اوسي او الله پاک دی په خپل بندگانو او په افغانانو دغه خپل نعمت او رحمت جاری وساتي تر څو راتلونکي کال مو ښکلی وسی.
نو ملتیا وکړئ واقعا ډیر خوندوره فضا ده تاسو به زموږ بیکګراوند کې ګورئ لیدل قجندې خاطر سره په بیکګراوند کې به ګورئ کورنۍ راځي ماشومان کورنۍ ځوانان پیغلې او ټول کورنۍ غړي او په داسې ښکلې فضا کې عکسونه اخلي ویډیوګانې اخلي نو ان شاء الله چې همیشه مې په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تیر شي دوستانو یو موضوع سینه تاسو ته ویل چې موږ مخکې لاړ نو علت دا و چې وظیفې نه خو زه راغلی یم د سینه باندې نو ځکه مخکې لاړ نو موټر بند شي نو جنجال دی نو ټیلا بیا ټیلا کولای نشي چې موټر ته ټیلا ورکړي نه ټیلا خو مې نه څه کله خو مجبور د موټر مخ ته درېدل موټر مې کش کړای و ټیلا کې به خپل خوېګو موږ دومره مخې ته راغلی او خو زیات همال چې احیانا موټر کوم ځای کې بند شي او موټر سلیپ کوي خو دومره بیا هم سلیپ نه کوي د کرولا ولاندې ماډلونه چې دی هغه څو ځای کې تاو شو لارې ټول بند کړه نو هغې له خاطره موږ هم تاو شو دی خو موږ مخکې لاړ شو بیا بند شو وظیفې ته هم او ځینې کسان خیجان په خپل موټر به ډاړه اوسي چې مثلا موټر نه خوېږي دا یوازې دا هدف نه ده خبره ده چې د بل چا موټر به وخوېږي بیا هم خطر دی مثلا که یو موټر ځان کنټرول ونه کړی سي او وخوېږي نو امکان دی چې د نور موټر هم ټکر رامنځته سي او د زما د څنګه ښکاري هغه تصویر هغه ځای کوم چې ولې د موټرونو لګ تاو راتاو شاید فرونارو لاکسس ټول سلیپ کوله تاو د بیا ته زری واس راغما نو یو موټر مخامخ روانو زړه ته حساب ورکړه چې هغه بریک هم نشي ما پسې هم د سره روان دي زری واس روانه هغه ما پسې روان دي ځکه نو ما دینه مخکې تک لګ کې دې چې ستمنځ جوړ شي مونږ ته لاره کې بیرته وظیفې ته تک لرو نو راغو د هورینم لګ لذت واغسته تاسو هم که وخت لرئ نو فامیل سره راشئ او هم واخلئ هم دغه عمر دی چې تیریږي بیا دغه لحظې کېدای شي مشکل دی چې تاسو پیدا کړي او یو وخت به شي چې زړه شوي به هم صاحب هم نیولي او بیا خو به هغه زموږ اولادونه به دا ویډیوګانې که چېرته موږ ژوندي یو یا انشاءالله نو دا به ګوري بیا وایي چې ولا هغه ښه دی خپل ژوند هم خو لږ لذت اخیستی دی بالکل د الله پاک ټول نعمتونه دي که پسرلی دی وړی منی ژمی هر موسم چې دی نو ښه ده چې په قدر یې پوه سو شکرګزاره اوسو او د الله پاک شکر مو چې پر ځای کې فکر وکړئ ټوله دنیا مو ګټل ده ملتیا مې وکړئ خپرونه دوام لري داسې خو چې راغلی یم نو وږي خو بیرته کور ته نه ځم یو څه باید وخورو نو هغه به هم تاسو در وښیم که چې په دې واورین موسم کې عموما لیدونکي به هم موافقه اوسي ما ته مې خورخوندې راته ویلې وای اوس به لاړ سو پیزا به وخورو یو بل څه ما ویل نه نن د پیزې ورځ نه ده نن په واوره کې ولاړه افغاني وطني برګر سوپ او شوربه خود نن د دغه څه خوراکونو ورځ ده نو لاړ به موږ به هم وګورو څه پیدا کولی سو لږ به د علي جناب جیب بیا هم را څه کوم جیب به یې راوګرځوم او مصرف به پرې وکړم تاسو مې هم ملتیا وکړئ او څه به پیدا کړئ سو د ځای کې خو غیر د دکانونه چې خوراک فروشیان دي زه څه نه سمینم زه واوره نه خورم زه واوره نه خورم دا به لږ نه 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 دا واوره ډېر ښه دی که تاسو بار جنګي کوئ نو داسې یو ځل ښه دی چاینکې اچولی که نه لیدل کوم یعنی قیجان ایدل پر څه کې ملامت نه کی چې مثلا زه نه وکړل دغه د په ټوکه کې خپل د کلونو قصد واخیسته نو د سم چې واره تراشي او در جنگیونه کې دا امکان نه لري بل نفر کامرامن نه لري نن تنها راغلیو ځکه چې دوړه د وظیفې نه تصادفاً راغلو نور کله عموما پروسه کله بل کله چې راغلو حتما یو څوک به راوستل د کورنۍ غړي او هغوی سره به مو هم عکسونه اخیستل د کمې په برخه کې به هم هغوی ډېره زیاته همکاري له موږ سره کوله متاسفانه نن تنها یو حتی هوره جان هم نشته دلته ګلالي ماشومان راغلي دي ګورئ زه به تاسو ویډیو کې دروښیم ما ته هوره را په یاد کړله ډېر لرې دي هوره یعنې کور که نه هغه هم واورې ته ډېره خوشحالېږي خو که راتلونکې ورځ کې بیا هم ورښتونه وي حتما له خیره ژمی خو دوام لري بیا به یې راولو او په ګډه سره به دغه واورین موسم نه خوند واخلو تاسو منتظر اوسئ نور ویډیو هم لرو مخکې ته
در پیش دین امروز باید مریضی بشی تو گپ نکنم. ما گفتیم باید از سخبان تا دفت برف آورده هر کس گیر کردیم گفتیم همون برفی میکنیم مجبور برفی شدی تو نفت یار رو موت بخوریم قدرمونو لیدونکو سامان ته لاړو د خوراک مې هیڅ هم پیدا نه کړل د دې لپاره چې هلته نو دوکانونه وله خوراک فروشي ولې داسې چې ما تاسو ویلو چې باید برګر وسي سوپ وسي یا هم شورنخود یا جواری جوشک هغه شان نه ول راغلو بیرته قرغې سیمې ته دلته خو تاسو پوهېږئ کله چې د قرغې په لاره راځئ نو حتما بېلابېل د ښکلې د پکورو او همدارنګه د شورنخودو کراچۍ دي او ډېر خوندور شورنخود خرڅوي همدارنګه تازه او ګرمې پکورې پخوي موږ هم لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ولیدل د ځوان ته مو نو دې زمیني ته فرمایش هم د شورنخودو ورکړ هم د پکورو شورنخود تیار کړ پکورې هم د پخېدو په حالت کې دي نو لږ ستاسو د زړه ډېر خوندور دي واقعا مزې خو مونږ وکړل چې په افغانستان کې یو کور کې څومره کوشش وکړي څومره زحمت هم باسي داسې خوندور شورنخود څوک نشي تیارولی نه ویم چې د دوی د لاس کمال وڅوي او په شورنخودو کې هم چتني یا اچار او همدارنګه جوش کړي کچالو دا یو خاص خوند لري او د ټولو نه مهم په دې کاشي یا سنګي کاسو کې چې وخورئ نو ډېر جداګانه خوند لري لرې مو له زړه اوس بدوا راته ونه کړي چې اصلي زاد نوشي جان میشه تاسو هم کولی شئ استفاده ونه وکړئ او په دغه ډېر کمو امکاناتو او ناڅیزو څیزونو چې په ژوند کې مو ورسره مخ کېږئ خوند ورنه واخلئ او د الله پاک شکر پر ځای کړئ قجر مته ګوري ویډیو اخلي او زه نو خوراک کوم خیر ویډیو څخه ختمه شوه قجر مې هم خپل شورنخود نوشي جان کړي تر هغه وخته منتظر اوسئ چې پکورې له خیره پخې شي او پکورې نوشي جان کړي سلام دوستانو خدای که روغ جوړ اوسئ اسینا څنګه چې ویل دا موسم کې شورنخود او بیا داسې پکورې د قرغه نو ډېر خوند لري لرې د زړه نه هم مسافرین هم چې ګوري کېدای شي اوبه لږ زړه یې لږ اوبه وشي نو زه هم په اجازه به هم دغه پکوره که لږ چکني سره وخورې خو خوند به یې نور هم زیات شي نو دغه هغې کې ډېر ګرم و دغه باراني موسم کې او د واورې موسم کې داسې ګرم ګرم پکوړې دي نو د زړه نه هم ستاسو زړه اوبه نه شي موږ به دا اجازه باندې دا وکړو بالاخره را ورسېدلو کابل جان ته او د سیمې څه نومېږي بارستان که په کابل کې یاستئ او کوم وخت مو په بارستان باندې لاره وه یا مزل مو وه حتما یو ځل د دغې سیمې له بېلابېلو پانیپورۍ څخه یا هم پانیپوري ده استفاده وکړئ په ځانګړې توګه زه تاسو ته ویډیو اخلم د افغاني پانیپوري یعنی ډیر زیات دي د بېلابېل کراچۍ یا دوکانونه هر چیرې جوړ دي چې پانیپوري خرڅوي ولی موږ هم د څو ځایونه خوړل دي کومه مزه چې دلته ورکوي هغه نو فکر وکړئ چې فکر نه کوم چې بل ځای پیدا شي مونږ یعنی ټول کابل ښار پرېږدو راځو د همدغې سیمې نه او د همدغه یوې کراچۍ څخه چې دغه خوندور پانیپوري جوړوي استفاده کوو
نو نن هم لکه څنګه ما تاسو ته ویلي نن متفاوت ورځ ده، متفاوت ویډیو ده او متفاوت خوراکونه خواړه به پکې استفاده کوو او نوشیجان کوو به. مثلا شور نخود و چې د باراني او د اورښت د ورځې همدغه خوندور خواړه دي. همدارنګه پکوړه قجنس خبرې نه کوي نه همداسې شروع کړې ده. ورو درې اسناخ ته مصرفه ده. ما د هغه لپاره خپل قاب په لاس کې واخیسته. او اوس هم پانی پوری یا ګلکپې ما ویل چې بل نوم هم لري څنګه مې د یاده وتلی. نور نو سوپ یعنی هغه څه مې چې نن په زړه کې وله ټول مې لاسته راوړل او خپلو هیلو ته ورسېدلم. انشاءالله چې خپلو هرو غټو وړو هیلو ته ورسېږو. راځئ ځینې وخت هیلې مو وړې ونیسو، دغسې خوندورې ونیسو. کله چې زر ورته ورسېږو نو د خوښۍ احساس ولرو او د الله پاک شکرګزاره واوسو. ځان ډېر مصروفه مه ساتئ، کله وخت وباسئ چکر لپاره. ضرور نه ده چې مثلا یو ډېر مفاشن هوټل کې حتما باید اوسو. یعنې فکر کوي دغه خوند چې د اوس په دغه موټر کې موږ دغه پانی پوري څخه اخلو، که ضیافت هم تللی وای داسې خوند به یې نه کوو. ضیافت مې ځکه ویل چې انشاءالله چې راتلونکې ورځو کې یو ځل ضیافت ته هم لاړ سو. تللي خو یو دوه درې ځلې، خو یو ځل د بیا لاړ سو لیدونکو هغه میانه ژوند خوند کوي. قلندري زه به ټلیفون دلته کېدم او یو دانه به تاسې په مخ کې وخورم چې تاسې زړه لږ اوبه کم، ځکه ولې تاسې خپله په کار نه لویږئ. زه څومره ووایم چې کوشش وکړئ ځان په استرس کې مه نیسئ، ډیر اندک څیزونه باندې ځان خوشحاله کوي. زه اوس څه اسمان تاسو ته راکاته کوم چې تاسو خوشحاله سئ. یعنی ځینې کسان ته که ته ووایې چې ولې تفریح ته نه ځئ، ولې کورنۍ سره خوشحاله نه یې، وایي چې او په جیب کې مې پیسې نشته، او ملګري مې نشته، موټر نه لرم، دا ده او هغه دی. ضرور نه دی، دا هر څه نشي کولی چې ژوند ته خوشحالي راوړي. هغه کوم احساس چې موږ د خپلو عزیزانو په وړاندې لرو که هغه مو ژوندی وساته، حتما نو په ژوند کې مو خوښي راځي او د خوښۍ احساس به کوئ. کولی شئ تاسو هم چېرته نه ځئ، مثلا داسې نه ویل چې موټر نه لرو یا بل څه بیرون، خو سړک خو د خدای ډېر ځایونه دي. قدم واخئ. یو سوپ مثلا دغه سوپ دی کېدای شي 10 روپۍ قیمت دی، نو چکر هم دا سوپ مخورئ، لذت هم واخلئ واورې نه، او د ژوند خاطرات هم انشاءالله خدای دې ټولو ته اوږد نصیب ورکړي د عمر، چې مثلا اوږد عمر زیات شي، خوشحاله اوسي. نو قسمت نصیب د هر چا قسمت چې څنګه کېږي هغه خدای خپله لیکي. نو کوشش وکړئ چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړئ. نم پریږدي څوک هم نم پریږدي چې مونږ ویډیو واخلو. کابل کې مې دغه کار لیدونکو ډېره ځوروي، ډېره زیاته، یعنې دومره زه اساسات ورسره لرم. کله کله قاجیان وایي یا بل څوک چې په موټر کې ناست وایي عادي اوسه، وایم نشم کولی. یو چیرې ولاړ اوسئ، یو نفر راسي، 2 نفر راسي، 3 نفر راسي، ښه اول خدای څو ته به انسان ورکړي، او بل ځینې کسان واقعا هغه کسان چې په حق دي هغه به انسان پیدا کړي، یو څه مرسته هر څه به د لاسه وسه توانه پوره یې وربکړي. ولې ځینې دومره شله وي چې ته وایې دغه موټر نور ټوټې ټکه او دا ټک ټکې بیا فکر کوم زما په مغزو کې څوک داسې ټک کوي. نو ستاسې په اجازه به دا پانی پوری یا ګلکپې موږ نوشیجان کړو، سوپ به نوشیجان کړو. ویډیو به ورو پای ته ورسوو، ستاسې وخت به ډېر نه نیسو، وظیفې ته ولاړ سو. ساعت پوره دی باید ځان وظیفې ته ورسوم. ګلونو لیدونکو د لپاره چې شپې ته باید د لمر ماښام خپرونې ته ځانګړی چمتووالی ونیسم. لږ څه متفاوت او ویژه خپرونه ده او کار زښته زیات دی. نو خیر اوس یو څو دقیقې لږ څه به د خپل وخت نه خوند واخلم، بیا چې کار ته لاړم خپل کار هم کوم. داسې نه چې موږ کار نه کوو یوازې ټوله ورځ چکر ووهو، کار هم کوو. هغه کار چې کوم مزد لاسته راوړو په خوښۍ په خوشحالۍ، یو ساعت نیم ساعت چې وخت لرو نو یو بل سره په خوښۍ تیر کو. دا وختونه بیا نه پیدا کېږي. بیا همداسې چې یو ځل لاړم اول الهی مې دي ویښته سپینېږي، ګیره سپین شي، مخ ګونجې شي، همداسې ضعیفېږي انسان. نو بل عموم انسانان ټول چې د خپې
تکلیف پیدا کړي بیا ګرځېدلی نه شو خو ښه دی چې همدا ځوانۍ کې وګرځېږي چکر وښی دقیقا او خیر مقصد قضیه سنه ستنه په ځوانۍ کې د جیب ته شم چې سپینګری او سپین سرم سو زبده مصرفونه پتا کوم نو لیدونکو ګوري هغه د افغاني پنیپوري زبې یو کیمرا بتاو کوم او تاسو به بل ویډیو هم واخلم حتما نوشي جان کړئ نو تاسو ټول په لوی او بخون کې رب سپارم ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ قدرمنو لیدونکو هر چیرې چې تاسو خوشاله او آرام اوسئ مو په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ ځکه چې تاسو عزیزان همیشه زموږ په دعاګانو کې ځای لرئ د خپل دوستانو او عزیزانو قدر او خیال وساتئ خپل ماشومانو خپل خزه د خپل خاوند او خاوند خپل خزه ته ځانګړی ارزښت ورکړي او ځانګړی احترام او درناوی ورته ولري ځکه چې هم ژوند خو کېږي او هم د الله تعالی رضایت حاصلو تاسو ټول په لوی بخښنه کې کوم تلاش پرو لوی الله مو ملشه خوشاله آرامه سوکاله اوسئ خدای په امان د اخري صبح پاتې دا ویلا راکړي نه هیڅ هم نه پرېږدو